چې پته به تا ته خمارو سترګو د زور ولګي پته به تا ته خمارو سترګو د زور ولګي چې کله ګیسي د بڼو د زړه په کور ولګي پته به تا ته خمارو سترګو د زور ولګي چې کله ګیسي د بڼو د زړه په کور ولګي او که پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو پاکه مینه کوم پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو ستایل د حسن چې کوم را باندې تور ولګي ډیر زبردست ډیر یو ځلې که پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو ستایل د حسن چې کوم را باندې تور ولګي ډیر زبردست او کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم خو بد نصیب یم په جوړ بازار میں اور ولګي زبردست ایمور کی پر ایزلی بیا او کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم او بد نصیب یم په جوړ بازار میں اور ولګي زبردست ډیر ککړم ګلا ول قسمت نه بګیلا کوما ککړم ګلا ول قسمت نه بګیلا کوما د برخه جام مل لاس پرې ودین سکور ولګي وای وا خبر یاد ولرا وای چې نه بو فوکړی نه عادت ته فلری کړلو کیا نه بو فوکړی نه عادت ته فلری کړلو کیا کس پر خیال پر داسه ورن نور ولګي وای چې نه به او فوکړي نه عادت ته فلری کړلو کیا کس پر خیال پر داسه ورونه نور ولګي نور شعرونه عمر دو ډېر لیکلي دي چې نن تقریبا 73 سال 4 مہینے او نن څوم تاریخ ده 73 سال 4 مہینے 5 دن ما عمر پاره الله د نور دراز کی الله د نور مطلب دا چې دوره وخت چې موږ غزل ویل دي عمر دماغ ونه هغه ولا کیب ډبې جوړتله کیب جاب جا سروي په جوتله ډېر ګرامو ده کما داغه ولا اسپلخیل سبا اسپرلخیل اسمت الله پزړه غمجن يم په دستار می ګلانی خې د سیالې دي هغه کله وایته دا خان ډېر دړي غزل دي د امبرتن یادېږي دغه امور دغه یو شعر ته یادې د جمهور دماغ او مرمن ډاډه بالکل داله قمر مسانی په لمور ایبدن کې غوښتیو اورا یو خبرات رسله با ما دې پر سپیشل بیا پروګرام جوړ کړه و دې غوښتم ټول دې علاقې بوډاګان شاعران راغلي و سره پاندو چې ورلو تاجګری مو وکړه دو فرمایش وکوي چې سپلې خېلو سو یو داسې غزل وای چې موږ هغه یادونه پتا ده کو نورما نصر نمدو دبلی رغی کوټانا دا غوډیر کور ساز رغی خپل کور نه ساز دا ورته ما ورته چې نصر ته پاړی راکچې ربای ته تکاو ا پاړی راکچې چربته بوای چې نمک شنه سه نورما دار بایو ته وکړلا چې ستا پاکل لیونایم هوشیار نیم ستا پاکل لیونایم هوشیار نیم بس په خلی میار غنی کدیار نیم او کله درد د لړمانه کله د زړوي کله درد د لړمانه کله د زړوي ډاکټر ولې وای دا چې بیمار نیم او زړه کې تا سره خوږې کیسې کړم زړه کې تا سره خوږې کیسې کړم کشپه به شته روم بیقرار نیم او خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم مینه پیژنم د نفس تابعدار نیم خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم مینه پیژنم د نفس تابعدار نیم
اوستا غلط میں چمن دل کی بران کروس پر لخین میں خلق بولی بہار نے نور چربت ما دا پویرا خلق ډیر قرار غوند ناس وا چربت ته موقع پاڑی چې سی خاصلا ما ورته چې وی بازاری اشنا دو قدر اخلا خلاصون من استقار مان قوم خیر دا کنه راځي تم راځو مازه به غم سره گزاران کوم او تا به دروغ قبر اشتیا ویلا ما دې وینا باندې اعتبار کاو که بدلول دې نیټه د وصال به صبر نو ما بوار کاو شاده چلنده دې رلنده کړه چیرې بدنام دارو پزان کوم خیر دا کنه راځي تم راځو ما زه به د غم سره گزاران کوم نور دغه سه تاسو پاره چې تاسو ډول تکلیف کړه لا زه هر قسم قرباني دې پاره تابعدار خو چې مول وسله ورته یې کنه لکاره وسه پرې وته وسویلا عمر داسله چې مول عمر وسه ملګری نه کوي دماغ ما نه دي هروي حالانکه موږ کوشش دای چې تاسو سره خوشاله وای چې خوشحال مو الله تاسو خوشاله نور مطلب دا چې تاسو ډیر شیرونه وسنور مرتضی یاد نه دي او دا څه چې مرتضی یاد ګرانو قدرمن اوریدونکو دا و جناب سپرلخیل صاحب او موږ وخت دغه د پوکام لاند او ان شاء الله مخته نور موږ کوشش کوو چې نورم چاته دا سویر شي موږ زړه کوم شهرون چې دی موږ د پښتو ژبې خدمت کوي او موږ بلګیاو مخته به کوشش کوو د دې لپاره او پروګرام ختمولو اجازه نه غواړو او د لوی الله پامان